د مزار شریف ښار د مزار هوټل په ملي سوداګریز مرکز کې د بهرنیو اسعارو لومړنی د بولۍ بازار پرانیستل شو. د یاد مرکز د مسؤلینو په وینا دا په شمال زون کې لومړنی معیاري مرکز دی چې د بازار د منظم والي او د پیسو د احتکار او اختلاس د مخنیوي په موخه د 180 میلیون افغانیو په پانګونې سره جوړ شوی دی. اولین بازار بول است در ولایت بلخ در زون شمال افتتاح میشه. پروژه ملی مزار هتل است. این بازار بول خوبیای خود چی داره؟ نرخی که دولت ابلاغ میکنه از اون نرخ مردم خرید و فروش خود میکنه. هدف از ایجاد از این بازار ای است که ما جلو احتکارات احتمالی را داینده بگیریم بخیر و جلوگیری از پیسایی که به خاطر اهداف شوم استفاده میشه جلوگیری شوه. د دې بازار د پرانیستې په مراسمو کې د اماراتي شرکتونو عمومي رئیس او د بلخ ولایت مرستیال والي وویل چې په هیواد کې له رامنځته شویو شرایطو سره د سوداګرۍ او پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. هغوی له بهرمیشتو افغان سوداګرو وغوښتل چې هیواد ته راستانه او له اوسني امن چاپیریال څخه په ګټې اخیستنې په کور دننه پانګونه وکړي. د دې ولایت ټولو مسؤلینو څخه ډېره مننه کوو چې د مزار شریف د هوټل او سوداګریز مرکز کې په پوره اخلاصمندانه ډول کار کردی. به تمام تجاره خود ما همینجا خطاب میکنیم و خصوصا کسانی که در خارج کشور هست بیاین در داخل کشور سرمایه گذاری بکنه و هر چیزی که داره، هر توانایی که داره اینجا مصرف بکنه، از ملت خود دفاع بکنه، از ملت خود حمایت بکنه، برای مردم کاریاب شود. له بلې خوا صرافان هم د دې بازار له پرانیستې خوښي څرګندوي او باوري دي چې له دې وروسته به د صرافۍ بهیر په بلخ کې معیاري او قانوني بڼه غوره کړي. یک چیز استاندارد است، منظم است، یا امن است دیگه برادر خان. کل حسابای زراعت مردم کلش حل میشه دیگه. قبلا در بازار ما که بودن در کفایت مارکت هر نوع مردم میتونستن در بازار بول اشتراک کنند. اینا اول از همه در قدم اول جواز مقدم دانستن. جواز داشتن لازمی و الزامی می باشند. د یادونې وړ ده چې د مزار هوټل ملي سوداګریز مرکز په 15 پوړونو او د 12.5 جریبه ځمکې په مساحت کې جوړ شوی دی چې د نفتو، غلو او دانو او د بهرنیو اسعارو د بولۍ بازارونه پکې پرانیستل شوي دي.